ستړي مشئ دا شهکار اتمن خیل دی. خدای دې وکړي چې روغ جوړ یی. زه د جنکو د یو ښوونځي مخې ته ولاړ یم. دا د باجوړ ولسوالۍ د اتمن خیل ارنګ سیمې د 1 لاک خلکو په سر د انجونو یوازینی ښوونځی دی. په دې راپور کې را سره د زده کړو د څانګې بېغوري او د سیاستوالو غولول وڅارئ. په دې ښوونځي کې د سیمې تر 350 انجونې زده کړې کوي چې تیږه یې په 1993 کې ښودی شوې وه او په 1998 کې د تر 5 ټولګي زده کړو لپاره خلاص شوی وو. د دې نه وروسته د 8م ټولګي پورې په 2008 کې وغځولی شو او بیا په 2015 کې تر 10م ټولګي زده کړو لپاره د یوې بلې ودانۍ رانښلول پیل شول او همدغه رقم په 2022 کې پکې 2 نور ټولګي د 11م او 12م پیل وکړ. خو د زده کړو په اړه کې د ودانۍ د پرانیستي او د ټولګو د غځولو نه پرته څو نور کارونه هم ډیر ارزښتناک وي، لکه د ودانو بیرته کره کتنه، په ښوونځي کې د استادانو شتون، د زده کړیالانو د زده کړو د اسانتیاوې په لړ کې کتابونه، د څښلو پاکې اوبه، برېښنا او تشناب ځایونه. خو د بدمرغۍ نه دا ښوونځی د دې نه پټ ساتلی شوی دی. دا د ښوونځي د مینز ډاګ دی چې ټول په ټوله د اوبو نه ډک دی او همدا اوبه د ودانۍ د ډانګو او دیوالونو د غورځېدو نه پرته د بېلابېل رقم رنځونو لامل ګرځېدی شي. د دې سره سره د ښوونځي دیوالونه چاودلي، تلي یې کنډو کپر شوي او ټولو کوټو او منډونو یې د پاسه اوبه هم راخیستي. دا یې منځنی دوتر دی چې د څڅوبو له کبله یې د کتابونو او کاغذونو د پاسه پترې غوړولې. په ټوله لیسه کې تر 18 پورې څوکۍ دي چې ایله بیله پکې 15 څوکۍ د استادانو ډکې دي او 9 استادان تر دې دمه د زده کړو څانګې نه دي رالیږلي. 4 مشران ټولګي د طبیعت د زده کړو لپاره خپله ټاکلي استازه هم نه لري، یعنې ټول ښوونځی هسې په لب جپ روان دی. دا ستونزه که د ولسوالۍ په سر د زده کړو د څانګې سره راسپړې نو ټوله خزله په ایالتي حکومت وراړوي او ځانونه سپین بازان ګڼي. خو که چېرته دا کړکېچ د ایالتي جرګې غړو او د سیمې سیاسي ببوزو ته وړاندې کړې نو تش د خبرو او کاغذونو تر حده د زده کړو د لړ ژمنو ته ګوتې نیسي. د ښوونځي نه 4 اړخته د ګڼ شمېر سیاسي چمچو کورونه دي، خو دغه قاشوغې دومره کوي چې کله د ایالتي جرګې غړي د خپلې شخصي ګټې لپاره سیمې ته مخه وکړي نو دوی ورته په خپلو حجرو کې لاسنونې ونیسي او وروسته ورته پیزار سم کړي، په خپلو لارو ورته ګلونه خواره کړي او د سیمې نه یې د ډولۍ په څېر د چغو چغارو تر څنګ وباسي او د ذموارو په اړه یې ونه پوښتي. هغه اندلیب صاحب وایي دلته هر سړی سرکار دی چې کم دی، دا د چوپو خلکو خار دی چې کم دی، څوک به راشي چې دا قام به رابیدار کړي، دلته چاته انتظار دی چې کم دی.